د خوږ نبی صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد مبارک دی چې تاسو خپل محفلونه په ما په درود پاک ویلو خیسته کې ستاسو لخوا په ما را لګلې شوی درود پاک په د قیامت په ورځ ستاسو د پاره د نور او رڼا سبب وګرځي. درود شریف ټول وایي. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیه. او اوس زه خاص کوم معشوم محمد افلاح ته چې هغې راشي او خوږ نبی صلی الله علیه و آله وسلم مبارک ته د عقیدت نعتیه پیرزوینې وړاندې کړي. محمد افلاح.
اسماعیل چې عشق قسم نو خپل پلار تا چې نور د محمد راغی جهان ځلیدا چې نور د محمد راغی جهان ځلیدا د مکه اسمان سچ لا مقام ځلیدا لا مقام ځلیدا د عمر د بلچا الله وړل قسم نه دے راغلے بل نبی دا سے عرب دے عجم نہ دے ډیر کلی خو یوسف دے دا سے جشم بدم نہ دے پس اولاق نبیانو کی سوک دے سرسم نہ دے بیشک آدم مبلار دے ہولی دا مقدم نہ دے دادا پشان با آشمان دے چائخ قدم نہ دے ہم ختم المرسلین لقب دا بلچا گلفام نہ دے خوڑل دا سے بلتا خودے پلولا قسم نہ دے نندکا ہریونا کسائل خان زلیدہ نندکا ہریونا کسائل خان زلیدہ داز بقا اسبان سچلا بقا دو زلیدہ لا بقا دو زلیدہ چی نور دا محمد راغی جہان زلیدہ چی نور دا محمد راغی جہان زلیدہ داز بقا اسمان سچلا بقا دو زلیدہ ماشاءالله جزاک الله. داو ماشوم مدح خوان محمد افلاح زمونږ د ډیر ګران او محترم نعت خان حافظ فهد شاه صاحب یادونه یې مونږ ته را تازه کړه.